د یو انسان په بل انسان باندې الله څه حقوق مقرر کړي دي. هغه انسانانو کې بعضې داسې دي چې هغه ډیر نږدې دي، مور پلار بچی ښځه رونه خویندې، دا ډیر نږدې رشته دار دي. او یو داسې دي چې لږ لرې رشته دار دي، ماماګان دي، تربوران دي، وغیره وغیره. شریعت د هر چا خپل خپل حقوق بیان کړي. د چا زیات دي چې زیات نږدې دي نو د هغه زیات حقوق دي، چې کم نږدې دي د هغې حقوق هم کم دي. خو د رشته دارو نه زیات حق پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ګاونډي بیان کړی دی، چې د ګاونډي ډیر زیات خیال ساتي. ځکه رشته دار اخو به چېرته وي، یا به یو ځای کې وي یا به بل ځای کې وي. پتا چې تکلیف راشي، مصیبت راشي، ګاونډي به تا ته ولاړي. د ټولو نه مخکې به تا ته ګاونډي ولاړي. رشته دار چې تا ته رارسي نو ګاونډي به ته سنبال کړي. د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیات حق د ګاونډي بیان کړی، چې د ګاونډي ډیر زیات خیال ساتي. یو انصاري صحابي دی، هغه فرمایي زما پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره څه کار پیښ شو. وایي زه ور روان وم چې ومې کتل پیغمبر علیه الصلاة والسلام بار ولاړ دی، یو سړي سره څه خبرې کوي. وی هغه سړی ورسره شورو دی. نو وایي زه لږ ودرېدم، ما وی چې د دوی به څه پټه خبره وي، ورګه چې دوی دا خبره وکړي نو زه به بیا ورشم. وایي زه ورته ودرېدم، پیغمبر علیه السلام هغه سړي ودرولی دی او یو لوی داستان یې ورته راغښتی دی. وایي زه زړه کې داسې خفه شوم، ما وی چې پیغمبر علیه السلام خو یې ډېر ستړی کړ. ولاړ ولاړ ولاړ، بیا رخصت شو لاړه. وی بیا زه پیغمبر علیه السلام ته ورنږدې شوم. وی ما پیغمبر علیه السلام ته وی چې یا رسول الله دې سړي خو ته ډیر زیات ستړی کړې، دونه ساعت یې ودرولې وي، ستا خو یې دا خپې ستړی کړې. وی ما ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې تا ولیدم چې دا سړی تا ولیده چې ما سره ولاړو. وی ما ورته وی چې او ما ولیدې چې دې سړي ته ستړی کړې او ډېر لوی داستان یې درته راغښتی. پیغمبر علیه السلام راته وی چې دا خو حضرت جبریل و چې را سره ولاړو. یا رسول الله د څه وی، د خو لویه قیصه راغښتې وه. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې حضرت جبریل ما ته د ګاونډي حقوق بیانول، چې دا حق دی، دا حق دی، دا حق دی. او وایي زه ویرېدم، ما وی چې دا ګاونډي را سره په میراث کې شریک نه کړي. یعنې دونه تاکید وګوره پیغمبر علیه السلام نو درولې او د ګاونډي حقوق یې ورته بیانول. د ګاونډي ډیر زیات حق دی. پیغمبر علیه السلام د هغې ډیر تاکید کړی دی. الله پاک چې دی نو ډیر تاکید کړی دی په هغې باندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابو ته وفرمایل، وی زما صحابو ما ته ده ووایه زنا څنګه عمل دی. هغوی ورته وی یا رسول الله زنا حرامه ده او تر قیامته پورې حرامه ده او غټه ګناه ده. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی چې یو سړی لس زناګانې وکړي، وی دا ګناه دومره نه ده، خو چې د ګاونډي ښځې ته او د هغه حیات یې وکتل او د هغه بې حیایي یې وکړه، دا ډېره غټه ګناه ده. یعنې دا د لسو زناګانو نه هم زیاته ګناه ده. بیا صحابو نه تپوس وکړ غلا څنګه ګناه ده؟ یا رسول الله غلا خو قرآن کې الله ولا حد مقرر کړی دی چې لاس پتې کټ کوي، دومره غټه ګناه ده.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل وای ک یو سړی لس غلاګانی وکي هغه دومره ګناه نه ده خو که د گاونډي نه زره برسیس پټ کو دا ډیره ګناه د گاونډي حیا هغه ستا خپل حیا ده د گاونډي یو سیز امانت هغه ستا خپل سیز دی امانت ته تاسو دا غي به خیال ساتي دا غي به رعایت کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د گاونډي ډیر زیات حق بیان کړي زموږ معاشره کې مونږ چې تکلیف رسو نو گاونډي ته رسو زموږ د ظلم او زموږ د زیاتی نشانه چې وی هغه گاونډي وی نور خلک بیا رستو وی گاونډي بالکل مون خیال نه ساتي امام غزالی رحمه الله لیکلی دی دومره پورې احتیاط لیکلی دی وای تاسو کټوي چې پخوي وای چې تاسو د کور د کټوي بوی هغه تاسو گاونډي کړه لاړ نشي اسې نه چې هغه کمزوري وي هغه سي کټوي نشي پخولې هغه سي ترسکونتیا هغه نشي او هغه تاسو هغه کټوي ته اوپس خيږي د دې وجه پیغمبر علی السلام فرمای وای تاسو چې خوراک پخوي روټه پخوي او په پکې لګي زیات واچوي چې گاونډیانو یې سم پکې وکي اسې نه چې تاسو ته هغه اوپس خيږي امام غزالی رحمه الله دې پوری لیکلی دي وای تاسو کچته فروټ راوړې نو خیال کوي چې هغه گاونډي تخکارا نه کې د گاونډي بچي به وته پسخيږي هغه به خوري نشي نو پسخيږي به وته خیال کوي چې تاسو هغه اون پسخوي وته دا حقوق تی ډیر زیات د گاونډي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دي علما کرامو بیان کړی دي چې تاسو د دې ډیر زیات خیال ساتئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وې درې قسمه گاونډیان دي یو گاونډي هغه دی چې یو حق دی یو گاونډي هغه دی چې دوه حقونه دي او یو گاونډي هغه دی چې داغه درې حق دي چې یو حق دی دا هغه گاونډي دی چې دا کافر دی ستا گاوند کې اوسېږي عیسائی دی هندو دی سکھ دی وغیرہ وغیرہ کافر تا سره خوا کې اوسېږي په گاوند کې دا د یو حق دی صرف د گاونډګیره حق دی نور حق نشته خدا وګوره پیغمبر علی السلام د گاونډي څومره حقوق بیان کړ دا ټول حقوق دا د کافر گاونډي لورکه دا د حق دی او دویم هغه دی چې داغه دوه حق دي هغه دا دی چې گاونډي دی کافرم دی مسلمان دی کافر نه دی نو داغه بیا دوه حق دي یوی دغه مسلمانې حق دی او یوی د گاونډګیره حق نه دا د دوه حق دي او یو دا دی چې مسلمانم دی گاونډي دیم دی او رشتہ دار دیم دی نو داغه بیا درې حق دي داغه وسره داغه رشتہ داري حقم دی چې داغه خیال وم ساتي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب یو دا گاونډګیره حق دی یو چې دینو د مسلمانې حق دی بلې چې دینو د رشتہ داري حق نو د رشتہ داري حق په مدا کې تر دې حد پورې فقها او علما لیکلي دي وستاسو وصاحب بالجنب چې گاڑی کې د سره په سیټ کې یو سړی مرګره شو هغه ته فراخي پیدا کا چې هغه په سیټ کې تنگ نه ناس چې هغه ته ځای کولوي مونږه کوشش دا کوو چې سیټ کې خدا سي خپې او غزو چې دا بل را سره کولو کیننی زمونږ دا عادت حالان کې هغه ته سہولت ورکول پکاري چې تا گاونډي تاسو سره چې خوا کې دي چې هغه ته سہولت وي پناسته کې په سفر کې وته سہولت په سیټ باندې جګړې کوو زمونږ ډیر خراب عادتونه دي دا د گاونډي حقوق د امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ د مذهب امام دی دا غي یو گاونډي او موچیو هغه موچی په ټول ورځ په دکان کې مزدوري وکړه امام ابو حنیفه خدا معمولو چې د شپې ټول شپه به هغه ولاړ او عبادت وکاو خو اکی وسره دا گاونډي دی چې به ماخام د دکان راغی نو بزان سره به دنیا غوخه راغشتي و شراب به راغشتي
او بس شروع بشو هغه غوښه پخول به شروع کړل او بیا به چې دینو هغه په خکړه تیار به کړه او به خوړه بیا به ورپسې شراب وسکل او بیا به شروع شو په ټپو باندې ټپې به شروع نو لګیا و امام ابو حنیفه به په گاون کې تنګو ځکه هغه په نفل ولاړو په منځ باندې به ولاړو او د بدا په چې سړی نشه شي خو بیا لګي چغي وي بدره دی وي او دی به لګیاو دا ټپې به ویلي او شروع به پچغه چغه یو ځل پولیس ونیو او بویت جیل کې واچ شپشوا امام ابو حنیفه رحمه الله او قتل گاونډي کور چغې ناراضي شور زګ نشتا تاسو یو کسباله چې یاره زماغه گاونډي نن بیګا نو خاموشي و په دې کور کې چا وتوي خو پولیسو نیولې دي بوتلې دي شراب مراب اسکل مجرم او بوتلې ښا امام ابو حنیفه روان شو بادشاہ لاله بادشاہ خبر شو چې امام ابو حنیفه مال را روان دي هغه ډیر د امام ابو حنیفه لوی سړی او تعظیم وکاو بادشاہ ولې دربار نه بار وروت چې امام ابو حنیفه رحمه الله را روان دي ډیر تعظیم سره دن راوس ځان سره په تخ باندې کیناو عاجزه سره د تپوس کوي حضرت څه ضرورت تاسو ولې دلته راغلي هغه وتوی زما یو گاونډي دی او هغه تاسو نیولې دي نو زه نه غواړم چې زما گاونډي په جیل کې وي که څه جرم یې کړی وي نو زه ته درخواست کوم معافي ورته وکړې او دا پرېږدې بادشاه ورته وی حضرت ته صرف د یو گاونډي خبره کې ته چې زما دربار ته راغلي نو په نن شپه کې چې مونږ څومره قیدیان نیولي دي دا ټول قیدیان زه د هغې د برکت آزادوم ما غونډ آزاد کړي دا هغه موچي د لاسه ټول قیدیان آزاد شو امام ابو حنیفه رحمه الله د گاونډي دومره زیات خیال ساته حالانکه هغه گاونډي چې هغه به ورته تکلیف رساو دا نه چې هغه خوشاله وته نه خوشاله ته نو دا هغه په عبادت کې به فرق راته خو نه بیا هم گاونډي اگر چې هغه یو فاسق او فاجر خو دا هغه به خیال ساته زمونږ علمیه دا د عزتمندو مونږ گاونډي ته نقصان رسو تکلیف رسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حقوق بیان کړی دی عزتمندو د گاونډي چې تاسو د گاونډي ډیر خیال ساتئ مسلمان انا کامل مسلمان دی چې د دې حقوق خیال ساتي او چې د دې حقوق خیال نه ساتي دا کامل مسلمان دی نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا کامل مسلمان نه دی دا د ایمان کې کمزوري ده د اسلام کې کمزوري ده که خپل ایمان مضبوطول غواړو کامل مسلمانان جوړېدل غواړو عزتمندو د دې حقوق خیال وساتو لکه مثلا دا زمونږ کالونی ده دا یو کور دی تاسو ګورئ په یو گیټ دننه یو کور دی د دې ټولو حیا یو حیا ده دا ټول گاونډیان دي بعضې خو لوی کلي وي هغې کې به ګاونډي وي خو چې دغسې کالونی وي په دې کې ډېر زیات خیال ساتل احترام ساتل د حیا او د پردې خیال ساتل د گاونډګیرۍ خیال ساتل او گاونډي دلته هر سړی گاونډي دی اگر چې په لوی کلي کې د فقهاو دا مسله ده وایي کوم گاونډي زیات نږدې دی نو فقهاو لیکلي دي وایي هغه گاونډي چې د هغه دروازه تا ته نږدې وي نو دا کوم دروازه چې تا ته نږدې ده نو د هغه حق زیات دی نو د ګاونډیانو ډېر حق خیال ساتل پکار دي د یو بل احترام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وی بیت الله روان کې خو د یو مسلمان زړه مه روانوي هغه ته تکلیف او ضرر مه ورکوه د مسلمان د زړه ډېر خیال ساته المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده چې ستا د جبې د ضرر نه ستا د لاس د ضرر نه یو مسلمان چې دی نو دا محفوظ وي وګوره مسلمان یاد کړی دی ګاونډي نه صرف مسلمان چې وي هغه به ستا د لاس او د جبې د ضرر نه محفوظ وي نو چې بیا ګاونډي وي د هغه ډېر خیال سازشونه جوړول نه چې مونږ یو بل ته سازشونه جوړو خصوصا ګاونډي ته
دومره سازشونه جوړ کو چې هغه د غزې نه پتلو باندې مجبور کو چې او تختی مونږه تختو چې دا گاونډي دې زین الله شي. دې حقوق چې خیال ساتو الله بر ناراضي شي، جون به مسان شي. دا زمونږ جون ګران زکه دی چې مونږ د یو بل د حقوق خیال نه ساتو، د گاونډي د حق خیال نه ساتو. د یو مسلمان تاسو وګورئ، مسلمان هغه چې هغه کافر وي دا هغه هم خیال ساتي، هغه ستا گاونډي دی، دا هغه پتا باندې حق دی، د گاونډګره دا هغه ډیر زیات خیال ساتي. د دې حقوق خیال ساتو، جون به مسان شي، اسانتیا به جون کې راشي، الله ته به نږدې شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برانه خوشاله شي. چې یو مسلمان خوشاله شي الله هم راضي شي، نو چې الله راضي شي اخرت په مخ شي، دنیا جون به الله زموږ کې تکلیفونه او پریشانې زکه زیاتې دي چې مونږ حقوق او خیال نه ساتو. د حقوق ډیر زیات خیال وساتو. الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي، الله دې تاسو لم د عمل کولو توفیق راکړي. یو مسله ده زمونږ ډیر مرګري پدې کې کوتاهی کوي، قومه او جلسه. په دې مانځ کې دا قومه ده او جلسه ده. قومه دې ته وایي د رکوع نه وروسته سمع الله لمن حمده، اوس دلته دا ودرېدل ربنا لك الحمد، دا ودرېدل او دا ویل دې ته قومه وایي. او جلسه د دوو سجدو په منځ کې چې سړی کینی، څومره اندازه کینی وایي چې دا بدن قرارې بیا مومي. روایتو کې راځي وایي تاسو درې ځله رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي چې پکې وایي. مونږ رب اغفر لي کله وایو، مونږ ټونګې لګو داسې یوې سجدې په سمدستي بله. او رکوع د هر سړي ملا ماته، رکوع نه منځ کې خو سره مونږ رکوع نه نیغ ځو مونږ سجدې ته. حالانکې علماو لیکلي دي وای دا قومه او جلسه خو رکن نه دی، یعنی فرض نه ده خو واجب ده. علماء ورته واجب ویلي، مونږ دا واجب پریښي دي. بالکل هېڅوک کوم مولا چې دغسې کوي د هغه مولا نه مقتدیان تنګ وي، وایي دی اوږد مونځ کوي، دومره به ودرېږي. او زه خو خپله لږ ډېر ودرېږم، د هغه ډېر ودرېدو وجه مې نور څه نه ده، عادت جوړ شي. چې د قوم عادت جوړ شي، د عادت جوړېدل ضروري دي. ځکه هر سړی د رکوع نه چې رکوع ته لاړ شي به ډایرکټ سجدې له ځي. زه کله کله ما ته شاته دا مقتدیان ښکاري، هر امام ته مقتدي ښکاري، زه ودرېږم مقتدیان لاړ شي لاندې سجده کې پراتي، او زه په هغه ورځ باندې چې مقتدي لاندې لاړ شي زه له ښه ډېر ودرېږم، پرې چې دی پروت. دونه خیال خو ساتل پکاري چې یاره دا قومه ده، یو واجب رکن دی. وګوره واجب عمل دی، دا واجب مونږ پریښي دي. د قرنګي د دوو سجدو په منځ کې سجدې په منځ کې کینه، امام ناستي ته رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي دا وایه، نو که سجده جلسه به دې پوره شي او بیا خیر دی. که دومره نه نو دومره خو چې بدن قرارې بیا مومي، داسې نه چې بس رواني، نه چې بدن لږ آرام بیا مومي، کپړې ودرېږي، بدن ودرېږي، بیا بلې سجدې له لاړ. نو دا قومه او جلسه دا واجب دي چې دا مونږ واجب پرېنږدو. او چې واجب په مانځه کې نه وي نو دا مونځ دی، بیا دا مونځ نه دی عزتمندو. دا هسې پیغمبر علیه السلام هغه یو کس راغی مونځ یې وکړ، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی بیا مونځ وکړه، هغه راغی بیا مونځ وکړه، پیغمبر علیه السلام ورته وی مونځ دې ونه شو دوباره مونځ وکړه. په دریم ځل یې مونځ وکړه، پیغمبر علیه السلام ورته په دریم ځل هم وی مونځ دې ونه شو دوباره مونځ وکړه، ځکه چې د هغه قومه او جلسه نه وه، دغسې ټونګې یې والي. نو عزتمندو مونځ هله مونځ شي چې د هغې هر رکن په خپل خپل ځای شي. یو ادا د مانځه ده او یو قیام د مانځه دی. قیام د مانځه دا دی چې هر رکن په خپل خپل ځای شي، او ادا دا مونږ کوو چې دا مونږ څه کوو دې ته ادا وایي. نو دې کې نه رکوع شته او نه سجده شته او نه قومه شته او نه جلسه شته، خو بس فرض هم وکړل او به ځان هم ترې بېغمه که ځان هم ترې خلاص که. په داسې مانځ باندې ځان خلاصېدل نه کېږي، ځان ترې خلاصولي نو ځان هم ترې خلاص. الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. صحیح منځونو کوشش وکړو ان شاء الله چې مونږ زموږ صحیح وي، حقوق الله او حقوق العباد
نو چې حقوق الله هم زمونږ روغ وي او حقوق العباد هغه هم زمونږ وي، د ګاونډي خیال وي، د رشتہ دار د رشتې خیال وي، ان شاء الله زمونږ ژوند کې به اسانه وي. زمونږ رستو ژوند چې را روان دي د قبر او د آخرت ان شاء الله هغه به د خیر او د عافیت وي. الله دې موږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. سنت کوي خدای